پکتیا تیرې کنډو سیمه د نوي پرمختګونو په درشل کې. تیرې کنډو اوس نه یوازې د تګ راتګ لاره ده، بلکې د خلکو د تفریح لپاره یو له په زړه پورو سیمو ده چې د ګڼو خلکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې وروستیو کې د ملي پانګوال میرزا کټوازي له لوري په بېلابېلو برخو کې پانګونې د دې سیمې ارزښت نور هم زیات کړی. هلته په معیارونو برابر هوټل، د تیلو پمپ، جومات او دوکانونه هغه څه دي چې اوس یې تیرې کنډو سیمې ته ځانګړتیا ورکړې ده. د تیرې کنډو د پراختیا مسؤلین وایي د دې سیمې د پراختیا لپاره هڅې روان دي او ډیر ژر به د کټوازي ګروپ له لوري یو پارک هم جوړ شي. د تیرې کنډو سیمه کې خو د الحاج محمد میرزا کټوازي په شخصي لګښت باندې اوس مهال رستورانټونه، ویفي سالونونه، اسکریم خانې، موټر شویي، پټرول پمپ همدا شان جوړ شوي دي چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر پرې مصرف شوي دي. نو محمد میرزا کټوازي په وینا باندې چې په دې کې د دولت په کومک سره نوره پانګونه موږ کوو چې 4 میلیونه پانګونې ته نور هم زړه کړی ده. د پکتیا په تیرې کنډو سیمه کې د دغه پارک د جوړولو لپاره 4 میلیونه ډالر پانګونه په نظر کې نیول شوې او د پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې دي. چارې عملاً شروع دي او شروع کېږي نور چارې، ځکه چې په دې کې یو شخصي معیاري کلینیک ده او یو دانه سونامه هم ده. په څنګ کې ورسره ملي صحي پارک ته چې اوس موږ تقریبا یو 15,000 نیالګۍ میښې دي چې کله هغه صحیح کېږي او رالویږي نو موږ ورسره ملي پارک هم په څنګ کې جوړوو. بلخوا دې سیمې ته راغلي سیلانیان وایي د تیرې کنډو سیمه وړاندې شاړه وه، اوس ورته ځانګړې پاملرنه شوې او د بېلابېلو سیمو څخه سیلانیان ورته راځي. دا سیمه چې دا د تیرې کنډو ورته وایي یا د تیرې سر ده یا بیخ هم ورته وایي او دغه پانګونه چې دلته سوې ده دا د هېواد د پرمختیا لپاره ډېر غټ ګام ورته ویلی شو، ځکه دغه ساحه چې ده د نوره ساحه سیمو ته راغلې ده. داسې ده چې دلته یو غټ پارک جوړیږي د زون په سطحه، دغه ټوله ساحه د زون په سطحه یو غټ پارک جوړیږي او دا د افغانستان د پرمختګ او اقتصاد لپاره ډېر مثبت هغه ده ګام ده اخیستل شوی ده. او دغه سیمه چې ده دغه جومات او دغه هوټل څخه جوړ شوی دغه سیمه ډېر پرمختګ کړی ده او ډېره مشهوره شوې هم ده. خلک له مختلفو ولایتونو څخه دلته راځي او سیل کوي، خپل منظره کوي. ښه د یو تفریح لپاره ډېر ښه ځای جوړ شوی ده. دغه سیمه د تیرې د کنډو په نوم یادېږي. دلته راغلو د میلې دپاره، د چکر دپاره. واقعا ښه ځای دی، خوند مو ترې واخیسته فضا څخه، یعنې ښه باراني ځای هم دی چې بارانونه همیشه پکې ورېږي. اولا اصلي عنصر د دې ځي د تیرې د کنډو همدغه د تیرې جومات ده. یعنې یو سیمه چې اول لومړی پراختیا کوي، یو څه جوړیږي بعد د هغې نه پراختیا کوي. نو د پراختیا لامل یې یوازینی همدغه د تیرې مسجد دی. نو وروسته به انشاءالله که د خدای رضا وه دا ساحه به انشاءالله پراختیا مومي او پانګوال به راځي دلته او پانګونه کوي. سیلانیان له سوداګرو غواړي چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو د هیواد اقتصاد هم پیاوړی شي او د هیواد بېلابېلې سیمې ښکلې سي. موږ راغلي یو د پکتیا تیرې سیمې ته چې دلته موږ ساتیري وکړو او چکر وویو او خپله تفریح وکړو. نو دلته موږ راغلي یو انشاءالله ماشاءالله ډېر ښه پرمختګ سوی ده. هوټلې، دوکانونه ډېر په سویې باندې جوړ سوي دي او ډېر ښه ښایسته جومات ده او دلته خلک راځي خپلې میلې کوي، خپل ساتیری کوي. دا ډېر ښه بهترین کار ده او د نورو سوداګرو څخه مو هم دا خواهش ده چې پکتیا کې پانګونه وکړي او دا رقم د ساتیري تفریح ځایونه او نور داسې تفریح لپاره نور ځایونه جوړ کړي او منظم یې کړي. ځوانان راځي دلته عکسونه اخلي، چکر یې وایي تفریحي ځای دی
دا ډېری خلک راځي، خوست نه ډېری خلک راځي، کابل نه راځي. دا زموږ ډېر بهترین ځای دی. موږ د حکومت څخه غواړو چې دا زموږ ته تفریحي پارک جوړ کړي، دلته موږ ته نور ابادۍ وکړي او بازار کې موږ ته پارکونه جوړ کړي، ښه هوټلې جوړې کړي او دا زموږ لپاره ډېر بهترین ځای دی. د کټوازي ګروپ له لوري د تیرې کنډو په سیمه کې دا مهال د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه شوې چې په نږدې ورځو کې به دغه پانګونه نوره هم زیاته شي.